د ننګرهار ګمرک ریاست د عوایدو لوړېدو خبره کوي، خو ملي سوداګر بیا د دوی پر مالونو د لوړ محصول اخیستلو څخه سر ټکوي. په همدې موخه لسګونه تنو ملي سوداګرو د ګمرک ریاست مخته لاریون او د اعتراض په ډول پر مالیې وزارت او ګمرک ریاست نیوکې وکړي چې د مور او میرې چلند ورسره کیږي او لوړ محصول پر مالونو لګولی دی. سوداګر وایي د حکومت همدې چارې د فرضي کرښې هغې او دې لور ته له مالونو زرګونه بار موټر له تیرو 100 ورځو راهیسې ودرولي دي چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د ځمکنۍ ګمرکي قلمرو کې تعادل وجود نه لري، دوه ګونی چلند کیږي. ننګرهار کې یو ډول محصول ده، په نورو ګمرکاتو کې بل ډول محصول ده. که چیرې موږ یو کانټینر دلته په 4 لک افغانۍ محصولوو، د نیمروز، فراه، غلام خان، سپین بولدک، هرات او بلخ ولایتو کې هغه چې د 50,000 لک روپۍ پورې محصول کیږي. ګمرک د هرات 0% وکړي، د ننګرهار تجاري 0% وکړي، تقریبا 1200 ته کیږي. خبره ښیي دا مظلوم ملت دی، دغه دې ته وسه نه کیږي، د قانون ته وسه نه کیږي چې 0% محصول ورکړل شي. په ټول افغانستان کې قانون باید یو ځای عملي شي، یو رقم عملي شي، یو معیار ورته وټاکل شي. دا زموږ سکتوري ولایتونه دي لکه هرات، مزار شریف، قندهار، فراه، نیمروز. په هغو کې په نورمال توګه باندې کارونه روان دي، اما متاسفانه چې په ننګرهار کې ته دوی د یو لابراتوار په سترګه باندې ګوري. د راپورته شوي ستونزې په تړاو د ننګرهار ګمرک رئیس نوید بشریار وایي د سوداګرو ستونزې له مرکزي مقاماتو سره شریکې کړي دي او ډاډ ورکوي چې قانوني حل لار به یې پیدا کړي. د ما د مسؤلیت ساحه معلومه ده او زه مکلف یم چې په دغه ساحه کې قوانین تطبیق کړم. د سوداګرو ستونزې دي موږ سره شریکې شوي دي، موږ له مقاماتو سره شریک کړي دي او موږ مطمئن یو چې دې ته به یوه قانوني د حل لاره پیدا کیږي. ننګرهار کې دا لومړی ځل نه ده چې ملي سوداګر د اعتراض په ډول د ګمرک ریاست مخې ته راټولیږي او د دوی پر مالونو د لوړ محصول اخیستلو څخه سر ټکوي، بلکې په تیر کې هم داسې کړنې شوي دي، خو چارواکو یې ځواب په ډاډ او حل سره ورکړی.